الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه. كتاب رياض صالحين یوسلو شپاړسم نمبر باب شروع باب مبارد دی کې چې پټولو لوخو کې سکل جایز دی بغیر د سرو او د سپینو زرونه. په دې باب کې سرور نمبر حدیث ته حذیفه رضی الله عنه روایت تداوی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير. یقینا نبی صلی الله علیه وسلم مونږ د ریخمو د استعمال نه منع کړي و دیباج هم دا د ریخمو یو قسم دی، قیمتي ریخم دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ د ریخمو او د دیباج چې دام د ریخم یو قسم دی د دې استعمال نه منع کړي. والشرب في آنية الذهب والفضة او د الله پیغمبر دینه منع کړي چې هغه د سپینو زرو او د سرو زرو په لوخو کې سکل دي، د دینم د الله پیغمبر منع کړي. حذیفه رضی الله عنه دا حدیث یو مقام کې ویل صحابه کرامو ته کله چې فارس فتح شو هغه ته د یو چا د خوانه په سپینو زرو لوخي کې اوبه راوړلی شوې. هغې ته چې کله دا راغلل خواته د هغې اوبه راوړلی شوې نو دا لوښی یې راواغستو، ګزار یې کو او دا خبره یې وکړه چې د الله پیغمبر موږ دا د ریخمو او استعمال نه او دغه شان ته سرو زرو او سپینو زرو په لوښو کې اوبه څکل د دې نه موږ منع کړي د الله پیغمبر. وقال او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هي لهم في الدنيا. دغه سامانونه د سره او سپین او ریخم دا د دې کافرانو د پاره په دې دنیا کې دي، دا به کافران استعمالي او هغوی به مزه او خوندونه اخلي. وهي لكم في الاخره او دغه ریخم او سره او سپین اے مؤمنانو تاسو لپاره په آخرت کې الله تیار کړی دي، تاسو لپاره په جنت کې به دا استعمالوي. دا روایت متفقون علیه دی. یعنی روایت دا معلومیږي ریخم او استعمال دغه شان د سرو د سپینو زر د لوخ استعمال دا حرام دی. د بل روایت کې راځي ام سلمہ ده فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة. هغه کس چې هغه د سپینو زر په لوخو کې هغه سکل کوي، شربت بکسکی او دغه شانته او بکسکی انما یجرجر فی بطنه نار جهنم. یقینا دا سړی اچي په خپل ګیډه کې د جهنم وو. یجرجر اصلا هغه غړپ ته ویل کېږي، هغه आवाज ته ویل کېږي چې رسکلو د وجه په خېټه کې پیدا کېږي، معده کې پیدا کېږي. یعنی معنی دا یقینا دغه سړی چې د سپینو زره په لوخو کې سکل کوي دا سړی په ور د جهنم ور په خېټه کې اچي، دې سړی به الله تعالی د جهنم ور د په خېټه کې داخلي. روایت مسلم کې راځي دمخ کې روایت متفقون علیه. روایت مسلم کې راځي ان الذي ياكل او يشرب في آنية الفضة والذهب. یقینا هغه سړی چې هغه خوراک او سکل هغه د سپینو زره او د سرو زره په لوخو کې کوي. به روایت کې راځي من شرب في اناء من ذهب او فضه. الله پیغمبر فرمایي څوک چې سکل کوي د سرو زرو او سپینو زرو په لوخو کې فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. یقینا دا سړی اچي غورځي په خپل خېټه کې جهنم ور. یعنی چې څوک د سپینو زرو او د سرو زرو په لوخو کې استعمال کوي، هغه کې خوراک کوي، هغه کې سکل کوي، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی په خپل ګیټه کې د جهنم ور اچي. یعنی مخکې روایت کې دا تیر شو چې د هغه کې دا مسله تیر شو چې په هغه کې د مسلې تخصیص شو د ریخم استعمال دا حرام دی. زنانو د لپاره
دا په شریعت کې جایز دی خو هغه د لباس وغیره د پاره الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم پر روایت زید بن ارقم کې احل الذهب والحرير لاناث امتي الله پیغمبر فرمایي سره زر او ریخم زمونږ د امت د زنانو د پاره جایز دي هغه ته لباس کولای شي هغه ته لپټي کولای شي او دغه شانته د سپینو سرو زرونه هغه دغه شانته هارونه والی منګړي او وغیرہ دا شیان جوړول شي استعمال د زنانه کولای شي وحرام علی ذکورهم او د الله پیغمبر فرمایي او دغه سر زر او دغه ریخم دا زمون په دې امت په نارینه باندې حرام دي نارینه به سر زر دا باندې استعمالي نارینه به ریخم دا باندې استعمالي چاغه جامې دي کې پردګونه دي کې یا وغیرہ نور شیان دي کې دا بالکل حرام دي څوک چې استعمالي الله او باغې من د آخرت دغه شان د جنت هغه ریحم او دغه سره هغه سپین دا په حرام کی اما زنانه چې دي هغه دا خو عموما خبره ده چې دغه یعنی فرق د زنانه او د سړو په کې دغه فرق وش چې سره زر او سپین زر او دغه شان د ټول د زنانو د پاره ریخم د زنانو د پاره حلال دي تقسید د زړو د پاره سپینو زرو کې راغره هغه استعمالول شي سپین زر صرف استعمالول شي اما به خوراک او اسکا کې به ټول ته پاره حرام دي هغه سپین زری هغه سره زری زنانه د پاره دغه شاته لباس کې اغوستلو کې بده کې حلال او جایز دي اما په خوراک کې او په سکلو کې دا به ټول د پاره حرام دي نه به کې زنانه خوراک او اسکل کولای شي او نه به کې نه خوراک او اسکل کولای شي بده کې تخصیص دا یو د پاره هم نشته دي الله دې خبرو متاسمو کو توفیق راکړي د هر قسم حرام د الله متاسو ساتي وصلی الله علی نبینا